د طالبانو د مشر اختریز پیغام خپلمنځي اختلافات ژور ښکاري. سلام، وخت مو بخیر. د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخندزاده د کوچني اختر په مناسبت خپل اختریز پیغام کې د دغې ډلې له غړو څخه غوښتي چې د پخوانیو مجاهدینو په څیر له خپلمنځي اختلاف او خودخواهي څخه ځانونه وساتي. دا په داسې حال کې ده چې تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې طالبانو مشر د خپل واک د ټینګولو په لټه کې دی، خو د دغې ډلې یو شمېر غړي یې له اوامرو سرغړونه کوي. له دې وړاندې د جګړې د مطالعاتو انسټیټیوټ د خپلو سرچینو په حواله په یو څېړنه کې لیکلي وو چې د منځنۍ کچې طالب قوماندانان له خپلو لوړپوړو مشرانو سره نږدې اړیکې کاروي او د ملا هبت الله امرونو ته له ځواب ویلو ډډه کوي. د طالبانو مشر په دغه اختریز پیغام کې نارینه‌وو ته اشاره شوې او ښځې یې له پامه غورځولې دي. نوموړي په دغه پیغام کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې پر فعالیت او د جوماتونو د ملا امامانو زیاتوالي ټینګار کړی دی. په دغه پیغام کې له ملا امامانو غوښتل شوي چې په دوامداره توګه د خلکو اصلاح وکړي. بل پلوه د هیواد یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کړی چې هبت الله اخندزاده د بې پیلوټه الوتکو له ګزمو وروسته د نړیوال جهاد له اعلانه لاس په سر شوی او په خبره یې له نړۍ سره د ښه اړیکو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د طالبانو لخوا په هیواد کې د بشپړ امنیت ټینګښت ادعاوې دروغ دي او په خبره یې په افغانستان کې لسګونه سیمه ییزو اورپکو ډلو ته پناه ورکړې ده. د طالبانو مشر په خپل اختریز پیغام کې د دې پر ځای چې د قانون له مخې په نظام ټینګار وکړي، د جوماتونو ملا امامانو غوښتي چې خلک اصلاح کړي. د دغه امر له مخې د جوماتونو امامان مسؤلیت لري چې د خپلو مقتدیانو او د هغوی د اولادونو د عقایدو، اعمالو او اخلاقو اصلاح او تربیې ته پام وکړي. هبت الله اخندزاده یو ځل بیا د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت د فعالیتونو په پراخېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې له ولایتونو وروسته به د متنفذینو او علماو شوراګانو د جوړېدو لړۍ ولسوالیو ته وغځېږي. بل پلوه د هیواد یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې دا امر به د خلکو خصوصي ژوند کې د طالب محتسبانو پراخې لاسوهنې ته لاره هواره کړي. د دغه اوسیدونکو په خبره ځانګړي خلک د خپلو جامو او ګیرو واک نه لري او ملا هبت الله به په دې امر پرله پسې ټینګار کوي او یو داسې ټولنه رامنځته کوي چې په خبره خلک له خپلو انساني حقوقو محروم پاتې وي. د هیواد یو اوسیدونکي ګلبدین شریفي وایي چې د طالبانو د مشر په اختریز پیغام کې خلکو ته د تکلیف ټاکلو او له ایډیالوژیکي سپکاوي پرته بل څه نشته. نوموړی ټینګار کوي دغه پیغام یو ځل بیا وښود چې د طالبانو د واکمنۍ کې د اوسیدونکي په نوم څه نشته او خلک د هبت الله نظره ګناهکاره او مجرم ګڼل کیږي. د طالبانو مشر ادعا کوي چې طالبان له واکمنېدو وروسته په هیواد کې ظاهري او باطني امنیت ټینګ شوی دی. نوموړی له خلکو غوښتي چې د دغې ډلې له ځواکونو سره همکاري وکړي څو په خبره یې د مفسدینو مخه ونیول شي. نوموړی له خلکو غوښتي چې د دغې ډلې له ځواکونو سره همکارۍ له لارې خپل ښار او کوڅې امنیت ته پام وکړي. ملګرو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم.